سلامونه او درنښت د دې ساعت مهم خبرونو ته ښه راغلاست. زه رشاد احمد سالم یم. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي ادعا کړې چې په تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې 315 وسلوال عملیات ترسره کړي چې له امله یې 304 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. ډېرې ډلې په خپل تازه عملیاتي راپور کې ویلي دې بریدونو پر مهال 470 پاکستاني پوځیان ټپیان شوي او 88 نور نیولې دي. ټي ټي پي همداراز ادعا کړې چې لسګونه پوځي وسایط، امنیتي مرکزونه، څارنیز سیستمونه او نور پوځي تجهیزات یې له منځه وړي دي. ټي ټي پي ویلي دا عملیات یې په شمالي او جنوبي وزیرستان، پېښور، باجوړ، دیره اسماعیل خان، ټانګ، کرم، خیبر، بنو، لیکي مروت، سوات، کوهات، مومندو، کویټه، کراچۍ، اسلام آباد او راولپنډۍ کې ترسره کړي دي. په دې اړه د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه د ټي ټي پي د دې ادعاو په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. د وروستۍ میاشتې په ترڅ کې په پاکستان کې د ناامنۍ او وسلوالو بریدونو له زیاتېدو سره د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې هم پراخې شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بګدي اعلان کړی چې حکومت یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له مخالفو وسلوالو ډلو سره مخامخ خبرو ته چمتو دی. نوموړي ویلي که وسلوال وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې لاره خپله کړي، حکومت به ورته دندې د ماشومانو لپاره د زده کړو زمینه او روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. دا وړاندیز داسې مهال شوی چې تر دې وړاندې د پاکستان په مرکزي حکومت له وسوالو مخالفینو سره هر ډول خبرې ردولې. په بلوچستان کې د ناامنیو په اوج کې د دې ایالت اعلی وزیر سرفراز بګدي په یو تاریخي او ناڅاپي اعلان کې ویلي چې حکومت یې چمتو دی ترڅو له مخالفو وسلوالو ډلو سره د جګړې د پای ته رسولو په موخه مخامخ خبرې اترې پیل کړي. और रियासत पाकिस्तान के दरवाजे आपके लिए मैं इस तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके लिए बावजूद इसके कि आपके खून के हाथों रंगे हुए हैं हमारे मासूम लोगों से, लेकिन उसके बावजूद मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं. حکومت چمتو دی ترڅو له مخالفو وسلوالو ډلو سره د جګړې د پای ته رسولو په موخه مخامخ خبرې اترې پیل کړي. که کومه مخالفه ډله خپله وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې لاره خپله کړي، حکومت ورته دولتي دندې، د ماشومانو لپاره د تعلیم زمینه او د روغتیایي اسانتیاوو پوره ډاډ ورکوي. دا نرمښت او د خبرو اترو وړاندیز په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې مرکزي حکومت له خپلو ټولو مخالفینو سره هر ډول مذاکرات په کلکه رد کړي وه. له بله خوا د بلوڅ ازادي غوښتونکو منتقدین او رهبران وایي چې د دوی داعیه یوازې د دندو موندل یا مالی امتیاز نه دی، بلکې هغوی یوازې د خپلې خاورې د برخلیک ټاکلو او د منابعو د واک غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د وروستیو کې بلوچستان کې پر پاکستاني پوځیانو د بلوڅ ازادي غوښتونکو پوځ بریدونه زیات شوي. همدا پرون د بلوڅ ازادي غوښتونکو پوځ ویلي وه ځواکونو یې د بلوچستان ایالت په مرکز کویټه ښار کې د پاکستان د پوځ 2 پوستې نیولي. یا د ډلې ادعا کړې چې په دغو نښتو کې 14 پاکستاني سرتیري وژلي وه. سرچینې زیاته کړې چې له نیول شویو پوستو څخه یې ټولې وسلې او پوځي تجهیزات هم ترلاسه کړي دي. د امریکا او ایران ترمنځ سیاسي او پوځي کړکېچ یو ځل بیا زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا پوځي بریدونو د ایران دفاعي وړتیاوې سختې کمزوري کړي او تهران یې دې ته اړ کړی چې د خپل اتومي پروګرام او د هورمز تنګي په اړه خبرو ته زیات چمتووالی وښيي. په مقابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي خبرداری ورکړی که تهران د امریکا د هر ډول احتمالي پوځي اقدام پر وړاندې د قاطع ځواب ورکولو بشپړ چمتووالی لري. د ایران او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ویلي چې د امریکا پوځي بریدونه ایران دې ته اړ کړ چې د خپل اټومي پروګرام او د هورمز تنګي په اړه
خبرو ته لا ډېر چمتوالی وښيي. ریوبو له فاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د امریکا بریدونه د ایران د دودیز پوځي وړتیا لویه برخه لکه سمندري ځواک، هوایي ځواک، د توغندیو دفاعي سیسټمونه، توغونکي او د وسلو د تولید تاسیسات له منځه وړي او د دغه هیواد دفاعي وړتیا یې سخته کمزوره کړې ده. Faced a president like President Trump, which is someone that actually takes action. You know, they got used to. زما په ان د ایران نظام تر اوسه د ولسمشر ټرمپ په څیر له داسې یو ولسمشر سره نه و مخ شوی. ایران د څو لسیزو راهیسې د تشو ګواښونو، ماتو شوو تړونونو او د جدي پایلو له نشتوالي سره عادت شوی و، خو ټرمپ بېل چلند غوره کړ. ټرمپ د دې مخه ونیوله چې ایران هغه دودیز پوځي ځواک جوړ کړي چې د خپلو اټومي هیلو د ساتنې لپاره یې اړتیا لرله. دې تګلارې د ایران پوځي وړتیا سخته کمزوره کړي او پر تهران د خبرو اترو لپاره فشار زیات کړی دی. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا د ایران پر ضد پوځي اقدام ته بشپړ چمتوالی درلود، خو د ایران او د منځني ختیځ د ځینو هیوادونو په غوښتنه یې دغه برید د یوې احتمالي هوکړې د فرصت لپاره وځنډاوه. ټرمپ په ټویټ سوشل لیکلي له دوی غوښتل شوي چې له برید څخه ډډه وکړي ځکه د یوې هوکړې چوکاټ منل شوی. د هغه په وینا په دې هوکړه کې د هرمز تنګي سمدستي پرانیستل او د ایران د اټومي ګواښ پای ته رسول شامل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي خبرداری ورکړی چې تهران د امریکا د هر ډول احتمالي پوځي اقدام پر وړاندې د قاطع ځواب ورکولو لپاره بشپړ چمتوالی لري. عراقچي دغه څرګندونې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په تلویزیوني خبرو کې کړي دي. امریکایی‌ها نباید به دنیا القا بکنن که هر وقت اراده بکنن میتونن ما رو در محاصره دریایی قرار بدن. مگر از شهید سلیمانی تا سرلشکر عبداللهی ما نگفتن یا ما نفت میفروشیم، دیگران میفروشن، همه میفروشن، یا اگر ما نمیفروشیم هیچ کسی که نمیفروشه. دا په داسې حال کې چې د امریکې حکومت په منځني ختیځ کې میشتو خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د سیمې د روانو ترنګړتیاو له امله د وتلو په اړه غور وکړي او د بیړني حالت لپاره چمتوالی ولري. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کویت، مصر، بحرین، سعودي عربستان، قطر، اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکایي وګړي د الوتنو د لغوه کېدو، د هوایي حریم د تړل کېدو او د سفرونو د ګډوډۍ احتمال په پام کې ونیسي. دا خبرداری داسې مهال خپرېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی او تهران خبرداری ورکړی که پرې برید وشي په سیمه کې به امریکایي اډې په نښه کړي. دا و مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.